په بلخ ولایت کې څه باندې 20 تنه په نشو روږدي له درملنې وروسته رخصت کړل شول. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال وایي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په ټول هیواد کې په نشو اخته کسان راټول او درملنه یې شوې ده. نوموړي دغه اقدام د اسلامي امارت ستره لاسته راوړنه وبلله او له نشو څخه راګرځول شوو کسانو یې غوښتل چې د اسلامي او انساني ارزښتونو د ساتنې لپاره هڅې وکړي. نن به دوی د ټولنې دپاره خدمت باعث ګرځي. دا د چا د برکت است؟ دا د اسلامي امارت د ښه لاسته راوړنو څخه. اسلامي امارت د هر چا دپاره ژمن دی، د ټولنې د هر فرد دپاره ژمن دی، د هغو د خدماتو دپاره ژمن دی، د هغو د کورنۍ دپاره ژمن دی. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. مخکې ډاکټر صاحب په خبرو کې یادوري وکړله چې څه کم 600 نفره موږ د یوه کال کې د دې ځای څخه جوړ سالم کسان و ټولنې ته سپارلي دي خپلو کورنیو ته. دا یو غټه خبره ده. په ورته وخت کې د بلخ د امنیه قمندانۍ په نشو د اخته کسانو د درملنې د روغتون مسؤلینو خپلو دندو ته په اشارې وویل چې دوی د روږدو کسانو د روغتیا او رغېدو په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي چې ورسره د روږدو کسانو ګراف هم راټیټ شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره دغه ټولنیزه ننګونه د له منځه تلو په حال کې ده. 395 کسان موږ مرکزونو د صحتنامې ته له هغې جملې نه معرفي کړي دي او اوس فلحال په کامپ کې ضربستریز کامپ کې موږ 600 کسان هلته تداوی لاندې فلحال موجود لرو چې اوس تر تداوی لاندې دي او انشاءالله هغه هم په راتلونکو وختو کې چې صحتیاب سو رخصتیږي به انشاءالله. ما امروز به تعداد 21 مریض شفایاب شده را که تداوی شده واقعا شفایاب شده رخصت میکنیم دوباره بعد از تکمیل میاد تداویشان، یعنی بعد از 45 روز میاد تداویشان در شفاخانه 100 بستر دوباره به فامیلایشان تسلیم میکنیم و انشالله جای خرسندی است که ما میتونیم که همچون مریضا را تداوی بکنیم و شفایاب شود. یو شمېر روږدي کسان چې روغ شوي دي په خپلو تیرو کړنو پښیماني څرګندوي او له نورو کسانو څخه هم غواړي چې له نشهیي توکو څخه ځان وساتي. در عمل رو آورده بودیم، حافظه ما را ضعیف کرده بود، از این عمل نمیتونستیم که دل بکنیم. حال امروز امارت اسلامی افغانستان ما را جمهوری کرده، این عمل از جان ما دور شده. حال ما در خود آمدیم، نه فکر میکنیم که ما را مادر تولید کرده، مادرها پدرها را رنج دادیم، غم دادیم. ما از امارت اسلامی افغانستان، از دکترهای صحت عامه، از رئیس صاحبایش، از گاردایش، از پردشان ما خوش هستیم. این امارت اسلامی جمهوری کرد، ما مردم 62 نفر بودیم، کمپ قلمت آورد، اونجا ما مریض بودیم، ریسپید بودیم. دولت امارت اسلامی متوجه شد که امینا مریض است، ریسپید است، ما را 100 بستر شفاخانه آوردن، اینجا تداوی کردن. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 4 مرکزونه شتون لري او د اړوندو ادارو مسؤلین شپه او ورځ د روږدو کسانو د درملنې په موخه په پوره صداقت سره خپلې دندې او مسؤلیتونه ترسره کوي.